د پښتون کیسې وایه د پښتون کیسې پرېږده د سقراط او ارسطو او افلاطون کیسې وایه د پښتون کیسې وایه د پښتون کیسې او شته د پښتنو په هر عنوان په هر مضمون کیسې شته د پښتنو په هر عنوان په هر مضمون کیسې وایه د پښتون کیسې وایه د پښتون کیسې ستا خو یې پښتونه مشران د چا نه کم نو ستا خو یې پښتونه مشران د چا نه کم نو ستا خو ابدالي او میرویس خان د چا نه کم نو ته خو اوس د بل پلار او نیکه په صفت ستړی شوې ستا پلار او نیکه خو په جهان د چا نه کم نو ولې در سره اوس په تیکو کې تورې زنګ شولې ستا خو روهیلی او پالې خان د چا نه کم نو ته څنګه ادب د یورپ داسې متاثره کړې ستا خو دا رحمان او خوشحال خان د چا نه کم نو ستا خو یې پښتونه مشران د چا نه کم نو ستا خو ابدالي او میرویس خان د چا نه کم نو ته خو اوس د بل پلار او نیکه په صفت ستړی شوې ستا پلار او نیکه خو په جهان د چا نه کم نو ولې در سره اوس په تیکو کې تورې زنګ شولې ستا خو روهیلی او پالې خان د چا نه کم نو او ته څنګه ادب د یورپ داسې متاثره کړې ستا خو دا رحمان او خوشحال خان د چا نه کم نو او ستا په خوله د نورو خلکو هېڅ نه خوري سمون کیسې وایه د پښتون کیسې وایه د پښتون کیسې او ستا د تورې شرنګ نه مغولان هم ویرېدلي دي ستا د تورې شرنګ نه مغولان هم ویرېدلي دي ستا د تورې شرنګ نه انګریزان هم ویرېدلي دي او ته اوس بچي ته د هندو لاس په سینه اوسې تا نه خو د دوی هغه پلاران هم ویرېدلي دي او تا که یا حاجي د تورنګزو یا تورې ولولو نو ستا له یوه ځوانه ډېر ځوانان هم ویرېدلي دي او تا به چې ناره حیدري وکړه او په جنګ به شوې نو ستا له قهره ځمکه ستا له قهره ځمکه او اسمان هم ویرېدلي دي و د نن پښتونه څه خولوله د پرون کیسې و د نن پښتونه څه خولوله د پرون کیسې وایه د پښتون کیسې وایه د پښتون کیسې مننه ستا د تورې شرنګ نه مغولان هم ویرېدلي دي ستا د تورې شرنګ نه انګریزان هم ویرېدلي دي او ته خو اوس بچي ته د هندو لاس په سینه اوسې تا نه خو د دوی هغه پلاران هم ویرېدلي دي او ته که یا حاجي د تورنګزو یا تورې ولولې ستا له یوه ځوان نه ډېر ځوانان هم ویرېدلي دي او تا به چې ناره حیدري وکړه او په جنګ به شوې ستا له قهره ځمکه او اسمان هم ویرېدلي دي و د نن پښتونه څه خولوله د پرون کیسې وایه د پښتون کیسې وایه د پښتون کیسې تا د قومیت او د ټولنې فکر هیر کړلو تا د قومیت او د ټولنې فکر هیر کړلو تا د مورنۍ ژبې پالنې فکر هیر کړلو تا د خارجیانو ډېر خویونه ځان کې راوستل تا خو د حجرې د جوړونې فکر هیر کړلو او تا خو زه منمه ته خو زه منمه چې عالم د نورو ژبو شوې او ځینې دې را مخکې کړو تا ځینې فکر هیر کړلو او ستا په خوښه ستا بچی سبق د انګریزۍ وایي ستا په خوښه ستا بچی سبق د انګریزۍ وایي تا د خپل بچي د خپلونې فکر هیر کړلو تا په خپل کاله کې را دننه کړي بیرون کیسې وایه د پښتون کیسې وایه د پښتون کیسې یو مننه جي اخري باندې بیا یو ځل وایم تا د قومیت او د ټولنې فکر هیر کړلو تا د مورنۍ ژبې پالنې فکر هیر کړلو تا د خارجیانو ډېر خویونه ځان کې راوستل تا خو د حجرې د جوړونې فکر هیر کړلو او تا خو زه منمه چې عالم د نورو ژبو شوې ځینې دې را مخکې کړو تا ځینې فکر هیر کړلو او ستا په خوښه ستا بچی سبق د انګریزۍ وایي تا د خپل بچي د خپلونې فکر هیر کړلو او تا په خپل کاله کې را دننه کړي بیرون کیسې وایه د پښتون کیسې وایه د پښتون کیسې او شته د پښتنو په هر عنوان په هر مضمون کیسې وایه د پښتون کیسې وایه د پښتون کیسې